السلام علیکم. په سپي کې د اولیاء لس صفات دي. دغه لس صفات علما کرام فرمایي، حسن بصري رحمه الله فرمایي په سپي کې د اولیاء لس صفات دي. داسې به نه وایي چې په اولیاء کې لس صفات د سپي دي، داسې ونه ګوره کافر به شي. په سپي کې د اولیاء لس صفات دي. دغه لس صفات که په هر انسان کې راغل کنه دا انسان به کامیابي. اوس ځان سره سوچ کوي کوم دي. اول دا سپي چې کنه دا همیشه اوږې وي، که ډوډۍ ورته هر څومره ډېر واچوي کنه دی دومره معمولي شیان خوري چې ځان وږی ساتي. او دا علامه د مریدینو ده چې څوک اراده د ځان د صفایي وکړي نو دی به خوراک لږ کوي. څوک چې لږ خوراک وکړي دا نفس پاکېږي. نو په سپي کې کمال دا دی چې دی همیشه وږی وي، ځان ډېر موړ نه ساتي. دا کمال دی پکې. دویم دا سپی معین ځای نه لري. ګوره دا سپی چې دی معین ځای یو ځای تعین کړی نه چې زه به دلته همیشه اوسېږم. بعضې خلک یې کنه په یو ځای کې واړوي او ځي نه هلته پراته یي او چې هر څه راځي. داسې په کار نه ده. سپي کې کمال دا دی چې دلته پروت دی، دلته اوس او په هغه صورت کې چې تی ونه تړې چې او تا تړلی خو بېله خبره ده. او یو بندیان هم دي په مابس کې پراته دي چې تا تی ونه تړې په یو ځای کې معین ځای کې نه سملي. نن دلته سبا بل ځای، بله ورځ بل ځای، بله ورځ بل ځای، معین ځای نه ټاکي، ګرځي را ګرځي بس ځایونه بدلوي. نو انسان ته په کار ده چې دی معین ځای ونه ټاکي. او دا علامه علما کرام فرمایي د متوکلینو ده. دا علامه د متوکلینو. څوک چې په الله باندې ډېر توکل کوي نو هغه په یو ځای کې نه ایسارېږي. کیسه کې نه چې دا ځای نه شو بل ځای، ځکه دغه رزق او روزي په دې یو ځای کې ټاکل شوې نه ده. بس ځای کوشش کوو چې ځای ځان ته بدل کړي. دا علامه دا کار په دې دا صفت په دې کې دا موجود ده چې دې ځان ته معین ځای نه ټاکي. دریم دغه سپی چې دی که نه دا د شپې ویده کېږي نه، خوب نه کوي، خو کوي لږ معمولي شان خوب کوي. دی د شپې نه ویده کېږي، سندرې وایي او غپ او غپې شروع کړی، خلک خوب ته نه پرېږدي. دا شپې چې خوب نه کوي که نه علما کرام فرمایي دا علامه د محبوبینو ده. څوک چې د الله سره مینه ساتي که نه علما کرام فرمایي دا شپه د عاشقانو ده. د شپې عاشقان نه ویده کېږي، د شپې چې دی که نه عاشقان ویښ وي. یو مناظره علما کرام فرمایي په لسان حال سره د شپې او د ورځې شوې ده. دا شپه وایي چې زه بهتر یم، ورځ وایي چې زه بهتر یم. نو دا شپه دا ورځ ورته وایي چې زه ځکه بهتر یم ما سره لمر دی، ټوله دنیا یې رڼا کړې ده. تا سره څه شی دي؟ یو سپوږمۍ لري هغه هم ضعیفه ده، دومره رڼا نه کوي. نو شپه ورته وایي چې ای ورځې ته څه خبره یې د عاشقانو د تندي نه. کله چې د الله تعالی عاشقان او محبوبین راپاڅېږي او الله تعالی ته په عبادت باندې ودرېږي او د دوی د تندي نه چې کومه رڼا او کوم نور خېږي دغسې زر پېرې نورونه به دې ته قربان کړي. نو علما کرام فرمایي دغه مناظره ته بیا شپې ګټلې وه. نو د شپې د عاشقان چې کوم عبادت کوي د دې د چې کومه رڼا یې د دې نه صرف الله جل جلاله خبر دی. نو شپه د محبوبینو ده، دی د شپې خوب نه کوي. سپي کې کمال دا دی چې ټوله شپه ویښي، خو کله چې د سحر وخت راشي که نه د سحر د لمانځه وخت نو دی بیا ویده شي، بیا ویده وي، کله خوب کوي. او دا صفت خراب دی. بعضې خلک کې دا کاري ټوله شپه ویښي فیسبوک یو شی بل شی، خو چې کله د لمانځه وخت راشي د سپي دا کمال یې پکې ټوله شپه ویښي لمونځونه نه کوي. ګوره دا سوچونه کوي شپه ویښي فیسبوک لډو یو شی بل شی کوي، خو چې کله سهار لمونځ وخت راشي ویده شي او دغسې بیا د سهار لمانځه نه بعد هم پروت وي. دا صفت ګوره د سپي دی، بېکاره صفت دی. دا یو د کمال خبره به درته وکړم، دا د سپو نسل ولې نه زیاتېږي. او سپي چې دی که نه په کال کې 2 ځلې لنګېږي دا سپی او بچي هم ډېر راوړي. او میږو ته که وګورو میږه په کال کې 1 ځل لنګېږي یا یو بچی راوړي یا 2. خو د میږو علما کرام فرمایي رمې روانې دي او خلک یې خوریم. سپي څوک خوریم نه، بیا هم پسونه ښه ډېر زیات دي او سپي زیات هم نه دي، خلک یې خوریم نه. په کال کې 2 ځلې هم لنګېږي او بیا هم کم دي. وایي دا ولې؟ وایي دا ځکه چې دی د برکت په وخت کې ویده کېږي. برکت وخت کوم دی؟ برکت وخت چې دی دا د سحر وخت دی او دی د سحر په وخت کې ویده. او دا میږه او پسه چې دی که نه دا د سحر په وخت کې ویښي. دی د سحر په وخت کې د سحر لمانځه نه بعد خوب نه کوي. بعضې علما کرام فرمایي دا مکروه تحریمي دی، حرامو ته نږدې دا خوب. د سحر لمانځه نه بعد به خوب نه کوي، قطعا به خوب نه کوي. نو سپي کې دا صفت دی. ښه صفت یې دا دی چې ټوله شپه ویښي. بد صفت یې بیا دا دی چې د سحر په وخت کې بیا ویده. نو دا کمال دی په سپي کې. 4م نمبر د سپي چې دی که نه علما کرام فرمایي میراث نه وي. او دا علامه د متنزهینو ده، څوک چې د دنیا نه بیزاره او د زاهدین دا علامه ده میراث نه لري. نو انسان هم باید داسې کړي که نه چې د خپل ژوند باندې صدقات وکړي، خیرات وکړي. میراث پرېږدي، داسې نه چې میراث به نه پرېږدي. میراث پرېږده خو دومره وکړه چې دا څه چې دي که نه څه ته ګټې په خپل کوشش وکړه، په خپل لاس باندې صدقه وکړه. هر څه بچو ته مه پرېږدي چې بچي او ما باندې بیا صدقې کوي او خیراتونه به راپسې کوي. خدای شه چې
پیشکه در پسې ولاکه حلاله کی بچو پته مونه کې نن سبا داسې بچی نه چې تا پسې به دعاګانې کوي نو ته به کوشش کوي چې په خپل ژوند باندې سره صدقه ورکړي دا خدا شو په 5 نمبر په سپي کې کمال څه دی د سپي چې کنه علماء کرام فرمایي دا وفادار خپل مالک ته کار څومره ورټي کار څومره وهي او دی وفادار وي نو انسان کې هم ځان کې ودا او دا علامه د صدیقینو ده ګوره سوچ رښتیا وایونکي وفاداری دا دغه علامه ده نو کوشش وکړي چې انسان هم دا صفت دا کمال ځان کې راوړي 2 نمبر د سپي کې عاجزي ده کمزور ځای کې سمولي یو لري بیکاره ځای کې پروتي ځان د غوره ځای نه ټاکي نو کوشش وکړي چې ته ځان کې د متوضعین او د عجز او د عاجزۍ علامه ځان کې راولي چې مجلس سره د نه شوي کنه یو کوټې ته ګوري ونه چې اوس خو دې په بیٹک کې سترګې اړي چې اوس وسوک ماته ځای پریدي نه چې کوم ځای خالی وغلطه کېنه نبی علیه الصلاۃ والسلام با په مجلس د صحابه کرامو کې د سیناسو څوک چې بیرون نه راغی چا ونه پیژندلو چې دې اوس پیغمبر څوک دی ځکه دې سبناسو لکه ټول ملګری بول ټول په یو انداز باندې ناسو دې سبنو چې دا مشر او دا کشر دی ټول به یو شی ناسو بیا په پښتنو کې پتا اوس کې رسول الله څوک دی بیا ورته چې دا داس دی آیا دی وجه نه پیژندلو چې ټول په سنت طریقه باندې برابر ول ټول په خسته مبارک ګیره او پګړې په سر و تسبیح ور سره وي نو هغه به پیژندل نه چې دا د کوم پیغمبر څوک دی ټول به خسته نوراني قواري وي خو بعض وخت کې به هغه کس به چې د تشويش کې وشو چې د پیغمبر څوک دی دا د نبی سلام د عجز هغه د عاجزۍ هغه اخیری حد نو ته په مجلس چې راځي کنه ځان د پاره د شي غوړ ځای مو ګور چې ماته څوک ځای پری دي کوم ځای چې خالی غلطه کینه نو سپیګر کمال د ځان د لپاره کمزور ځای ګوري 1 نمبر په ځای باندې لانجیم نه کوي ګوره کڅوګي د ځای نه وشړي چې زه دې زینه اسپه نو دې لانجې نه کوي چې نه دا ځای زما د باز خلک ډېر لانجوالي ځای نه پری دي اکثر په دې مدرسو کې دا لکان کوي چې قال څه دا ځای زما او نیره ته پری دي او دا ځای زما دی او دا ځای زما دی اکثر خلک په بازارونو کې پیسې یو چې پیسې ورکړي خپل ځای پټېکې اغستې چې پټېکې او پیسې پینې ورکړي پردي ځایونه باندې اسې مفت کله ځای باندې د زپرونو ناسو په ځایونه لانجې باندې کوي قبل چاو پس داغه شو نو سپیګي کمال دار دی لانجې نه کوي دا علامه د رافعین ده 8 نمبر کله چې مالک دی وشړي هر څومره ورټي بیزت کی او چې لږ ډوډۍ ورته ورشي بیرته ورته منډي راوړي علماء کرام فرمایي دا علامه د خاشعين ده دغه خشیت ده بس د الله نه کې ډار دی زه پرې دی مالک می ده نو ته خپل مالک ته دومره وفادار یې مالک دې څوک دی مالک دی الله ده مالک دې مور او پلار دی دې ته وفادار یې 9 نمبر دا خاتم شو طعام چې حاضر شي نو د لری ناسي طعام چې حاضر شي نو د سینې کې چې باز ورته خلک یو بل مثال کې ځان سپیس پکې نو د ځان سپیس پیاله کوي چې کله د ډوډۍ واچول شي او چې کله حاضر شي د لری ناسي او چې आवाज ورته شي بیا را منډه کی د لاول نه ځان سپیس پیاله کوي نو د چې کله طعام حاضر شي لری ناسي چې ډوډۍ ورشه بیا راشي نو دا د کمال ده او دا علامه د مساکین ده د مسکینانو علامه ده پکې دا پکې کمال ده 10 نمبر کله چې یو ځای نه لاړ شي یو ځای ترکی یو چې څوک وشړي هغه نه یو ځای ترکی پریدي بیا هغه ځای ته نه ګوري بیا ترې نزي علماء کرام فرمایي دا علامه د محزونین ده دا لس صفات دا لس کمالات علماء کرام فرمایي په سپي کې د اولیاء دي او دا هر انسان باید په خپل ژوندۍ کې راوړي وما علينا الا البلاغ